السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جنرال ډون قاری صاحب شهزاده سیف الملک خان در نوري نورستاني ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د میډیا یعنی د ټي وي چینل او د رادیوګانو میچونه دي او دې لپاره چې د میډیا پریمیر لیګ نوم ورکړ شوی ګروپ اے بی سی درې قسمه آپشن دي او دې کې چې د انعکاس ورسره شرق رادیو شمشاد ټي وي دوست ټي وي او همچنان کلید رادیو نن د دې میچ نه ختمېدو نه بعد د شرق او د ارزښت د میچ نه بعد د کلید رادیو او د دوست رادیو په مابینځ کې دوم پړاو یعنی دویم ورځ سیالي ترسره کیږي. ټولو شایقین مینوالو نه درخواست دی چې ښه چکچکې ورته ښه دلته دغه کوم بالران چې راغلي تاسو څه فکر کوئ چې دلته باید څو په شاوخوا کې دوی باید بال وولي؟ تاسو دوی بالونه لیدلي دي که نه لیدلي؟ مونږ د دې چې اکاډمي بالران چې دي د هغې بالینګ هم مونږ چیس کړی دی. څو په شاوخوا کې دوی بال وولي؟ یاره تقریبا 150 پورې هدف ویشتی شي خو خواري پرې نشته چې خواري بالر سپیډ چې څومره زیات وي لکه سر ریچارډ هیډ ډینس لرلي جیف تامسن هغې نه پس ته زه وم سرفراز نوازو سری سانتو او همچنان د ټولو نه خطرناک بالر خو زه تېر شوی یم نړۍ کې چې زما ریکارډ ما 1980 زمانه کې هارډ بال ټورنامنټ کې پېښور کې 2.5 سپیډ ویشتی 2015 کې 1200 سپیډ ویشتی هغې نه وروسته بیا زه په ډزو ولګېدم. اوس زمانه کې 200-300 زه ولم. د دې اکاډمي 30 ترین بالران چې دي یما عرب دی بشیر بولټ دی شیرزاد دی عمر امین دی بلال دی او ډېر کلاریان هم تیار کړي دي او دا ناست چې دي دا هم ډېر بهترین پلیران دي. دا اوس دا ورور چې دی پردیس صاحب او ورسره زیشان بای دی او بادام محمد زی صاحب دی هغې ته بادام محمد زی صاحب رحیمی صاحب ته خیال نه دی څنګه بیټسمن ماشاءالله رحیمی صاحب ته پرون ما بال کولی یو بال مدیر صاحب زمونږ د بیټ لاین په اړه باندې نظر ورکړي کنه چې زمونږ بیټینګ څنګه دی. ډون یار محمد پردیس دی رحیمی دی خبیب امیری دی ابوبکر علیزی دی بالا محمد صاحب دی. اوس یو صفا خبره وکړو مونږ یو شی ته ګورو بیا تجربه کوو هغې بیا بیان ورکړو. ستاسو سکواډ چې ما ولیدل ماشاءالله د کلید رادیو سکواډ ډېر بهترین سکواډ دی بهترین کلاریان دي او کیدای شي چې دا میچ کې به یو شاټ چې لګي مثلا یو شپږیز تر 2 مترو پورې به دا شپږیزه لګېږي دلته غټه شپږیزه 2 متره لګېدلې ده. داسې خو د بیټسمین پورې کار دی چې بال درته ایډجسټ شو که نه فل میډل شو هغه بال ځي 90 متر هم ځي 130 هم ځي 200 هم ځي 300 هم دي څومره چې ستا په موټو کې طاقت دي. مونږ چې کوم زمانه کې کرکټ کولو هغه زمانه کې سپیډ ماشینونه هم نه وو هیڅ د چیکینګ شی نه وو خالي بلیک اینډ وایټ ټي وي کې به یې ښودلې ډیسینجینګ بلینډینګ نه وو ډیکورت لوی سیسټم نه وو هیڅ شی نه وو. کوم سیسټم دی دا 1980 سیزن د کرکټ د نړۍ جهان عمران خان کورنټي واش وسیم اکرم کرټلي امروز آیان بیشپ جیف تامسن ریچارډ هیډلی ډینس لرلي کورنټي واش دا خطرناک بالران. زما یو پوښتنه دغه تجربې ستا د مشهور لوبغاړو سره راوړي که نه هغه د وخت تېر کړی هغه نه اوس دلته استفاده کوې د لوبغاړو سره نوي هلکانو سره؟ ولې نه پرون لګیا وم خپل خورۍ ته مې سیشن ورکول هغې په بال باندې زما هډوکې مات دا ګوره دا مات هارډ بال باندې اوس دې نه وروسته د کلید او د دوست میچ دی هغه درو په لاس والې مې ده دوبۍ د ګراونډ نه مې والې ده سره شوره خطا کړې نړیوال کرکټ په اړه څو پوښتنې کوو دغه سباوون 2 متره ډېر چې څومره زه هم ډېر طاقتور ته نړیوال کرکټ په اړه څو پوښتنې مهمې دي که فرض کړو څوک سپینر بالر وي خو خلاص یې وي دغه دپاره مهمې نقطې څه دي څه باید پرې خپل مهمې نقطې دا دي اوس ته تھینک یو می تھینکس الله بادام سے ډېره مننه نظر اوس نظر دا دی اوس ته سپین بالینګ کې که نه او خلاص کې که لیفټ یا رایټ کې که نه دواړه هغه آپشن دي. اوس ته بال کې ته پوهېږي چې بیټسمین ته زه آف سټم ته ورکړم هغه ماته چکر راکوي نو که لیګ سټم ته خو هر سړی وایي لیګ سټم ته بال کول پکار نه دی ولې چې لیګ سټم ته بال ورکړي هغه خامخا وال کېږي چې ووال شي هغه شپږیزه کړي. آف سټم ته کوشش کوئ چې آف سټم ته سوینګ بال خطا کوي هغه شاډ ووایي لیګ طرف ته او کیچ کور طرف ته نو دا د بالر بیا دا کمالات دي.
بعضی چې د باؤنس بال به کې، بعضی به آؤٹ کټر کې، بعضی به لیگ کټر کې، بعضی به انگ سوینگ کې، بعضی به آؤٹ سوینگ کې، بعضی به چینج اپ پیس کې، بعضی به فل ټاس کې چې ډایرکټ وکټ ولګي. تیز بالونه ته څه پکار دي؟ تیز بالو لپاره دا شی پکار دی چې د سیخانو غوښې وخوري، د نور اوبه وڅښي، آب زمزم اوبه وڅښي، د کونړ اوبه وڅښي، دا ډېر طاقتور اوبه دي. او پیاز او پاپړ او دې شیانو باندې ګزاره نه روزانه به سیخان خوري. زه چې کلاړي وم 1980 زمانه کې د ټیسټ پاس بولر وم، نو 1500 سیخان ما د نمک منډې خپل د هوټل خوړل. اوس هم زما هوټل دی کراچۍ کې مې هوټل دی. کراچۍ کې شاهد افریدي زمونږ ټریننګ لاندې لوی شوی دی، یونس خان، دا څومره چې عمر ګل دي، دا څومره کلاړیان. اوس زه راغلی یم ستاسو ټریننګ دپاره. هغوی سره اوس اړیکه لرئ د شاهد افریدي؟ نه هغې نه خفه شوی یم، بس راغلی یم. ستا پوښتنه هم بیا نه ده کړې؟ نه هغې هم نه کوي. اوس یونس خان او دغه کوچ شوي دلته نه دي راغلي. ډېر بې وفا خلک دي. ډېر بې وفا. ستا پوښتنه نه ده او عمران خان خو بسته وزیر اعظم و. عمران خان چې دی که نه زمونږ کرکټ زمانه کې مونږ سره ډېر مخالفت هم کولو، چې باچا شو هم مخالفت یې کولو، زمونږ حکومت یې ګډوډ، خدای پاک هغه ګډوډ. اوس که تا ته چېرته په ملي ټیم کې چانس میلاو شي که نه، تا هلته ورځې لوبې ته؟ نه لوبه د کوچنګ برخه کې افکورس نو ټینشن. زه انټرنیشنل لوبېدلی یم د هر ملک د طرف نه. اوس زه ستاسو د دې المشرقین کرکټ سپورټ کوم. که چیرې افغانستان کې ضرورت راشي، اوس افغانستاني یادي یو بالر انګریز ووایي نو بیا ما ته زنګ ووهه. او که اوس درته وخت داسې میلاو شي که نه چې مثال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې د هغوی ته دغه وکړي، کوچ شي، هغوی ته مثال ته ټریننګ ورکړي، هیډ کوچ ټي شرټ زما هغه دی ځوړند دی، هغه یې نشي. بیا ته هغوی ته کوچینګ کوې؟ ولې نه کوم، دلته هم کوم، هر ځای کې کوم. د ملي ټیم په اړه اوس یو نظر راکړه. زیمبابوې ملي ټیم په میچونه را روان دي. ډېر another question that you are Mr. Thank you. This What's is the the same your question? combination. Khalid Radio. Thank you so much that you are question. ماشاءالله د افغانستان کلاړیان ډېر ښه روان دي. نه یو په انګریزي یو میسج ورکړه چې نړیوال د افغانستان په اړه باندې واوري چې د افغانستان د ټیم په اړه باندې تاسو یو نظر ورکړئ په انګلیسي ژبه. Thank you so much. I'm Mr. General Prince Kingdom #1 and you watching this is Cricket Sports Ministries. Request is my ICC, FIFA, UNIFA and Asian Cricket Council and ACB Afghanistan. Please so happens and promotion orders. This is the young star players. Biggie Sinjar Hamisha Bahar. Thank you. Thank you so much. ډېره مننه مستر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. کرکټ یو تجارتي لوبه ده، الله دې تاسو ټول پکې کامیاب اوسئ. دې ماته ډېر عمر راکړي چې زه ستاسو نورم خدمت کوم. امين امين امين. ډېره مننه. کور مدار.